سلامونه ملګرو، په پښتو نیوز چینل کې درته هرکلی وایم. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې او ښه په مزو کې به یې. ملګرو، مشهوره سندرغاړې ګلپاڼه نن په پېښور کې ووژلې شوه. ملګرو، دې ویډیو کې څومره حقیقت دی او ګلپاڼې ته کومه واقعه داسې راغلې وه چې هغه ووژلې شوه؟ دا ټول حقیقت در سره دې ویډیو کې شریکومه. ویډیو را سره تر اخره وګورئ. کوم ملګري چې زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز کې نوي دي، نو مهرباني وکړئ تاسو زموږ د یوټیوب چینل پښتو نیوز چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره دغه د ټلې نشان هم ووهئ. ملګرو، مشهوره سندرغاړې چې یوه مشهوره سندرغاړې ده، ملګرو د ګلپاڼې په باره کې ډېر افسوسناک خبر راغلی دی. ګلپاڼه 6 خویندې او یو لور هم لري او ویل کېږي چې د ګلپاڼې په کور باندې څوک غله ورغلي وو او هغه کسانو سره په لاس کې وسله هم وه او په دغه شپه باندې ګلپاڼه په خپل کور کې موجوده هم نه وه او چې د ورورې دغه کسان لیدلی دي، هغه ویلي دي چې دا غله موږ کره څه کوي. نو هغه اکدم پولیس ته اطلاع ورکړې ده او پولیس هم په عین موقع باندې را رسېدلی دي او هغه کسان یې ګرفتار کړي دي او د هغه کسانو نه تفتیش چالو دی. او پاتې شوه د ګلپاڼې د ویډیو خبره. ملګرو، ډېر کسان د ګلپاڼې په باره کې ویډیوګانې سازوي چې دا چا وژلې ده او یا چا تښتولې ده. ملګرو، دې خبره د ویډیو کې هېڅ قسمه حقیقت نشته. دا ټولې ویډیوګانې هسې دروغ دي. نو ملګرو، داسې ویډیوګانې مه سازوئ چې چاته پې تکلیف ورسي.